آیا په رښتیا محمد نبي خپل ژوند د لاسه ورکړی؟ دا هر څه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي او آلراونډر محمد نبي د مرګ په تړاو نن په ټولنیزو رسنیو او ځینو ویبپاڼو کې خبرونه خپاره شوي چې هغه محمد نبي په خپله رد کړل. په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه په ټویټر او په فیسبوک کې د ځینو کسانو له لورې دا خبر خپور شوی و چې د افغانستان ملي لوبډلې آلراونډر محمد نبي خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو شمیر ټویټر کارکونکو خو بیا د محمد نبي لپاره د جنت الفردوس غوښتنه هم کړې وه او همدا وه چې یاد خبر ډیر خپور شو، نه یوازې په ټویټر کې بلکې په فیسبوک کې هم د محمد نبي د مرګ په تړاو اوازې خپرې شوې. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې یو انځور هم ښکته پورته کېده چې هغه د محمد نبي انځور نه دی. وروسته محمد نبي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې دغه خبر په خپله رد کړ او ویې لیکل چې هغه روغ جوړ دی. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل: درنو ملګرو، الحمدلله زه روغ جوړ یم. زما د مړینې خبره چې د ځینو رسنیو لخوا خپور شوی و مطلق دروغ ده، مننه. محمد نبي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر هم پاتې شوی دی، اوس مهال نوموړي په ملي لوبډله کې یو تجربه کاره لوبغاړی دی، خو یوازې د 3 ټیسټ لوبو ترسره کولو وروسته یې په بنګلادیش کې له ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړه. نوموړی په شپږیزه کرکټ لیګ کې د مسینه کتالانو لوبډلې لوبډلمشر دی چې یاد لیګ به 2 ورځې وروسته د اکتوبر په 9 نیټه په کابل میدان کې پیل شي. د مشهورو خلکو په تړاو دا لومړی ځل نه دی چې داسې خبرونه خپاره کیږي، بلکې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو، کرکټ لوبغاړو، هنرمندانو او نورو کسانو په تړاو وخت نا وخت جعلي خبرونه خپاره کیږي چې ډیری مهال دا ډول خبرونه د خلکو له لوري هم لاس په لاس کیږي. نو د الله نه ډیر شکرګزار و چې محمد نبي راته ژوندی دی. نو لاندې په کمنټ کې راسره تاسو خپل نظر هم شریک کړئ. دوستانو تر بلې ویډیو د الله په امان.